حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت وکړ مدینه منورې ته هغه نه بعد به مدینه منوره کې هر کال قربانی کوله. دې حدیث روایت ترمذی شریف کړی دی. محترم مسلمانانو راځي چې نن هم د قربانی سو مسلې زده کو. یو مسله دا ده چې قصاب لبا په مزدوري کې واز د غوخه وغیرہ دا نه ورکوي، او دویم مسله دا چې د قربانی چې کوم پړې رسید وغیرہ ټول شیزونه به خیرات کوي. دریم مسله دا ده چې چا باندې قربانی واجب نه وه خو قربانی د پاره پس حیوان شي واخیستو نو اوس په قربانی کول واجب شو، اوس به خامخا کوي. او بل مسله دا ده چې په قربانی چا باندې واجب و دي کن قربانی د قربانی درې وانه ورځې ته نتیر اوتی قربانی ونه کړه نو اوس به یو پسو په قیمت هغه خیرات کړي، او کو اخیسته وي پسې وي او کو وزه وغیره وي نو هغه به خیرات کوي. دیو جن محترم مسلمانانو ورونو دا مسلې سره زده کوي او عملی کوي او قربانی ورځ را روانې دي. چا باندې چې قربانی واجب وي مخکې ځان په مسلو باندې پوه کوي او په ښه نیت سره قربانی اخیستلو نه مخکې د خپل نیت اصلاح وکړي او قربانی په دغه نیت کوي چې دا واجب دی، د الله حکم دی، دا مونږ کوو، الله به اجر او ثواب راکوي. غوښې هسې مونږ ته پاتې کېږي نو اول نه د غوښو نیت مه کوئ، د کبابونو نیت اول نه مه کوئ، نیت د الله رضا وکړئ چې دا د الله حکم دی، په ما واجب دی، زه عملي کومه. غوښې هسې تاسو د پاتې کېږي او د غریبانو خیال پکې وساتئ. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نور مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.